أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة البقرة رکوع نمبر 15 آیت نمبر 122 يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. الله رب العزت په دغو آیتونو کې بیا د یعقوب علیه السلام اولاد ته فرمایي څه په تاسې باندې مو کوم نعمتونه کړي دي هغه نعمتونه تاسې یادوئ. دا آیتونه الله رب العزت بیا دوباره ذکر کو او دا خبره ورته کوي چې تاسې په کومې زمانې کې وئ. په خپلې زمانې کې مو تاسې ته ډېر فضیلت در کړی و. تاسې په خپلې زمانې کې مو ډېر غوره کړي وې او الله رب العزت قسمه قسمه انعامات احسانات په دغو باندې کړي وو. نو الله رب العزت اوس بیا یاددهني ورته کوي چې د یعقوب علیه السلام اولاده تاسې د مو نعمتونه یاد کړئ، د مو نعمتونه په ویر نه کړئ او تاسې ته مو ډېر فضیلت در کړی په خپلې زمانې خلکو باندې. نو الله رب العزت د یعقوب علیه السلام اولاد بیا بیداروي. یا بنی اسرائیل اے اولاد د یعقوب علیه السلام اذکروا یاد کې نعمتی نعمتونه د مو التي اغه نعمتونه انعمتو څه کړي دي مو علیکم په تاسې باندې وانی ویقینا زه فضلتکم فضیلت مدیر کو تاسې ته علی العالمین په عالم د زمانې د تاسې کې. تاسې کومې زمانې کې وې، کوم وخت کې وې، کومې معاشرې کې پاتې کېدی، په هغې زمانې هغې معاشرې کې په خلکو باندې مو تاسې ته فضیلت در کړی و. په دویم آیت مبارکه کې الله رب العزت دا خبره کوي چې قیامت په ورځې به یو نفس د بل نفس په فایدې باندې نه رسي، نه به یو نفس د بل نفس نه څه فدیه لنډولی شي و به یو نفس د بل نفس دپاره شفاعت کولی شي او که شفاعت وکړي قبلېدلی به نه شي. صرف یوه هستي ده حضور پاک صلی الله علیه وسلم تا به د امت متعلق شفاعت وکړي، الله به شفارس و شفاعت قبول کړي. واتقو ځان باج کې یوما د هغې ورځې نه لا تجزي څه بدلې کې به نشي خستله نفس د یو نفس نه عن نفس د بل نفس په باره کې شیئا څه شی ولا یقبل او نه به شي قبلېدله منها د دې نفس نه عدل څه فدیه ولا تنفعها او فایده به نشي ورکولی یو نفس شفاعت د شفارس ولا هم ینصرون او نه به د دوی څه مدد کېدلی شي. انسان که په دنیا کې نیک اعمال کړي د قبر آخرت دپاره یې تیاری کړی دا نیک اعمال دا به په آخرت کې او په قبر کې په کور روشي. او که انسان دنیا نه ګناهونو حالت کې لوړ و نعوذ بالله بې ایمانه لوړ و نو دې متعلق که څوک شفاعت کوي شفاعت په دې په کور باندې نه رسي. اوس په دغو آیتونو کې الله رب العزت وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ د حضرت ابراهیم علیه السلام قصه ذکر کوي. الله رب العزت فرمایي چې موږ په حضرت ابراهیم علیه السلام باندې ډېر امتحانات راوستلو، د بچي امتحان مو په راوستلو اخکې الله کامیاب کو. بیا د نمرود اور ته چې کله چولو امتحان په راغلو هغه کې مو کامیاب کو. خپل بچی څه کله لولو اسماعیل علیه السلام ډېر زور و. دوره پرې سره روایتونو کې راځي چې ابراهیم علیه السلام خپله ویلو چې مو په اور کې کومې شپې ورځې تېرې وې هغو مو ته دوره زور نه ده راکړه، دوره تکلیف یې نه ده راکړه
لکه کوم زور مو ته دی ورځې زره کړو چې مو خپل بچای د لولې د پاره میدان ته بیولو دی ورځې مو ته ډیر زور کړو نو اوس الله رب العزت ته فرمایي چې ته مو په هر امتحان کې کامیاب کې دا دنیا ګوره د دارالامتحان ده په نیکو خلکو باندې دنیا کې امتحانات رچي الله رب العزت ګوري چې دا صبر کوي او کنه کوي واذ ابتلى چې کله امتحان وکړو ابراهیم په ابراهیم علیه السلام باندې ربه رب د ابراهیم علیه السلام بکلمات په یو څو حکمونو سره فاتمهن پس هغه پورا ادا کو قال الله ته فرمایي انی جاعلک زبتو وګرځاو للناس خلقو د پاره اماما امام زبتو د خلقو کې امام وګرځاو د خلقو مشر بوي د خلقو امام بوي قال ابراهيم عليه السلام تو فرمایلو چې الله ومن ذريتي د مو اولادهم امامان وګرځي لکه څنګه ته مو امام وګرځي دا سمو اولاد امام وګرځي قال الله تو فرمایلو لا ينالو نراسي عهد الظالمين وعداد مو ظالم خلقو ته د ځکه ګوره ابراهيم عليه السلام سوال وکړو چې مو اولاد کې امامان جوړ کې نه الله تو فرمایلو چې ظالم خلقو ته د مو وعده نه راسي د ځکه علما ولیکلي دي چې د ابراهيم عليه السلام په اولاد کې کافر خلقهم ظلمون مشرک خلقاو محروم خلقاو بدبخت خلقاو کنه نه هغه په اولاد کې کومه بد خلق وو نفرمونی خلق وو او نه مراد دي الله ته فرمایي زب د مال خلقو ته مشرک خلقو ته خپل وعده نور رسو اکایمون راوړو اعمال صالحای وکو د تو خبرې ومنله تو په اولاد کې وي نزب اغا امامون وګرځاو واذ جعلنا البيت اوس د ځکه الله جل شانه فرمایي چې زب خپل کعبه خپل بیت الله دا بده ثواب زوی وګرځاو چوک چې دی زوی ترسي ثواب بو ته ملويږي او بل دی امن زوی به وګرځاو دی امن گهوارا به وګرځاو چوک چې دغه زوی ترسي دا په امن کې وي دا به محفوظ وي واذ جعلنا وګرځول مونږه البيت بیت الله مثابه زوی دی ثواب للناس دی خلق دی پارا وامنا او زوی دی امن که خلق د ترسي دوی ګاټي دي یو بو ته ثواب ملويږي بل بدوی په امن کې وي واتخذوا ونسه من مقام ابراهيم سرا مصلا زود المنزه یعنی کله طواف وشي طواف نه بعد د دواره کوته مقام ابراهيم سره کول دی متعلق الله ګوره حکم کړه دا صدا طواف نه بعد به تو دواره کوته مقام ابراهيم سره کوي واتخذوا ونسه من مقام ابراهيم سره مصلا زود المنزه وعهدنا مو حکم وکو الى ابراهيم عليه السلام تا و اسماعيل عليه السلام تا ان دي خبره طهرا تو سه دواره پوک کې بیتیا کوټا دیمو یا کور دیمو للطائفین طواف کوونکو خلقو دی پارا والعاکفین اعتکاف کوونکو خلقو دی پارا والرکع رکوع کوونکو خلقو دی پارا السجود د سجدي کوونکو خلقو دی پارا یعنی ابراهيم عليه السلام ته او اسماعیل عليه السلام ته پلور زویت الله حکم وکړو چې توسې ادوا د مو بیت الله صفو کې اچو دی پارا ادرو قسم خلقو دی پارا یو هغه خلقو دی پارا صفو کې سات طواف کوي او دویم هغه خلقو دی پاره صفو کې سای اعتکاف کوي دریم هغه خلقو دی پاره صفو کې سال منځونه کوي ګوره بیت الله ته خلق لوټ شي طوافونه کوي بیا په رمضان کې اعتکاف تا ور کې کینی او المنځونه ور کې ګوره 24 غنټې طواف جاری وي 24 غنټې خپل وختونو کې ور کې المنځونه کیږي نفلونه ور کې کیږي دواګونی ور کې کیږي دی الله حکمونه ور کې پوره کیږي اوس ابراهيم عليه السلام الله ته فرمایي سي الله دا مکاخه دا بیت الله دا د ثواب زوی ده د امن زوی ده خیر الله دي کې کوم خلق پتی کیږي هغه ته میوي یا ویر کې دا سه میوي ویر کې چې هغه په خیال او ګمون کې نوي واذ قال ابراهيم کله چې ویلو ابراهيم عليه السلام
رب ای رب دې مو اجعل وګرځوه هذا دا زوی بلدا شهر آمنا د امن دا شهر د امن ولا وګرځي خو ورزق رزق ورکی اهله په دې شهر کې اوسیدونکو خلکو د پاره من الثمرات د میوونه کوم خلک په دې شهر کې پاتې کیږي ا د شهر پاتې کېدونکو خلکو ته الله میوې ورکی من هغو خلکو ته آمنه چې ایمان راوړی ده منهم د دوی نه بالله په الله باندې والیوم الاخر په ورځ د آخرت باندې قال الله تو فرمیلو ومن هغه چې کفر کړی ده فامتعه فیدا به ورکو قلیلا لږ وخت دپاره چې کوم کفر کړی ده ایمان نه دروړه هغو ته به فیدا ورکو ښه لږه ثم بیا دا کافرون اضطره مجبورا به دوی بوزو الى عذاب النار ور د جهنم ته سخت عذاب ته ببوزو وبئس ډیر بد ده المصیر زوی دی ورګرځولو یعنی کله دوی جهنم ته بیول شي دا جهنم ته تل دی دوی دا ډیر سختی اوس ابراهیم علیه السلام اسماعیل علیه السلام د مکی بنیادونه څه کله کې دولو بیا الله ته سوال وکړو چې الله دا بیت الله خو مو جوړه که خی الله ته دا عمل اوس مونه قبول کې دا عمل ته مونه قبول کې دا عمل خو مو تو دپاره کړی ده که دا عمل مو ته قبول نشي مردود شي الله بیا به مو دا عمل هېڅ فایده ونه کړي اوس دا خبره کوي واذ یرفع کله چې چکړو ابراهیم علیه السلام القواعد بنیادونه من البيت د بیت الله واسماعیل علیه السلام ابراهیم علیه السلام و اسماعیل علیه السلام دا بنیادونه چک کړیو ربنا ای رب دې مونږ تقبل منا قبول کی مونږ دا عمل انک بشک ته انت السمیع اوریدونکی العلیم او پوهی ربنا ای رب دې مو اوس ابراهیم علیه السلام دا خبره کوي ځون دې پاره خپل اولاد دې پاره چې الله مو همیشه تابعداري کولی ولا جوړ کی وای مو بچیا تابعداري کولی ولا جوړ کی ګوره ځون دې پاره سوال کوي خپل بچی دې پاره خو سوال کوي ربنا ای رب دې مو وجعلنا وګرځئ مونږ مسلمین همیشه تابعداري کوونکي لکه توتا ومن ذریتنا او دې مو بچی همیشه تابعداري کوونکي جوړ کی امتن ایواډالا مسلمتن څه تابعداري کوونکي وي لکه تو دې پاره ایمو بچی او مو ایتو دې پاره تابعداري کولی ولا جوړ کی و ارنا و الله متوخی مناسکنا احکام د حج متا د حج کومه طریقه ده حج په کومه طریقې سره کیږي الله د حج طریقه را توخی وتب علینا و الله ته مو باندې مهربان شي انک بشکت انت التواب ډیر توبې قبلونکی الرحیم او ډیر رحم کوونکی اوس ابراهیم علیه السلام په دې آیات کې بل دعا کوي چې الله دا څنګه خلق دي کنه دا غو کې یو داسې نبی راوستی داسې پیغمبر راوستی چې دا غو غنتی وي ا پیغمبر د غو باندې د تو آیتونه تلاوت کوي او د قرآن تعلیم متخی سنت متخی د نفس تزکیه وتکوي الا داسې نبی راوستی بیا ابراهیم علیه السلام سوال الله قبول کو دا غو کې جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم راغلو چې خلکو ته د الله آیتونه وخیلو خلکو ته د قرآن تعلیم وخیلو خلکو ته سنت وخیلو ربنا ای رب دې مو وبعث راولېږي فیهم په دوی کې رسول منهم د دوی جنس نه د غو جنس نه یتلو علیهم چې تلاوت کوي په دو باندې آیاتک آیتونه دي تو ويعلمهم او تعلیم ورکوي دوته الکتاب د قرآن والحکمت او د سنت ويزکیهم او پکوي دوی لره انک بشکت انت العزیز خاص غالب الحکیم او د حکمت والی الله رب العزت ډیر زورور ده مخلوق
دی الله په مخ کې هیڅ نه ده. یا بنی اسرائیل، اے اولاد دی یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام، اذکروا یاد کا نعمتی نعمتنا دمو، التی هغه نعمتنا انعمتو چکڑی دیمو علیکم پتوسی بندی، وانی یقینا زی فضلتکم فضلت مدر کڑا توسی تا علی العالمین پخپل زمانی دی توسی کی. واتقو زون بچ کے یومن دی هغی وریزنا لا تجزی چه بدلی کی نشی ورکولا یو نفس عن نفس دی بن نفس لرا شیئن چشای، ولا يقبل نبشي قبل ولا منها ديو نفسنا عدل تفديا، ولا تنفعها وفدا بنشي ورك ولا ينفستا شفاعة شفرس، ولا هم ينصرون ونبدي نفس مدد كدلشي. وإذ ابتلى كلت امتحان وكو إبراهيم عليه الصلاة والسلام بندي ربه رب دي إبراهيم عليه الصلاة والسلام بكلمات پوچو حکمونو سرا فأتمهن بس پرائی اداکو. قال اللہ جل جلالہ وفرمیلو انی جاعلکا بشکا زب وگرزو تو للناس خلق دی پارا اماما امام. قال ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام وفرمیلو ومن ذریتی اللہ دمو اولادهم امام وگرزائی. قال اللہ جل جلالہ وفرمیلو لا ینالو نراسی عهد الظالمين وعداد مو ظالم خلقتا. وإذ جعلنا كلت وگرزولو بيتا بيت الله مثابة زويد ثواب للناس دي خلق دي پارا وأمنا وزويد أمن. واتخذوا ونسي من مقام إبراهيم سرا مصلى زويد المنز. وعهدنا موهكم وكو إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام تا وإسماعيل عليه الصلاة والسلام تا ان دي خبر طهرا سپوکک بیتیا دمو بیت الله للطائفين طوف کونکو خلق دی پارا والعاکفين اعتکاف کونکو خلق دی پارا والرکع رکو کونکو خلق دی پارا السجود سجدی کونکو خلق دی پارا. وإذ قال كلت ويلو إبراهيم عليه الصلاة والسلام رب اجعل رب وقرزي هذا دا زوي بلدا شهر آمنا دي أمن وارزق إلا رزق ويركي أهله سدن كي دي شير دي پارا من الثمرات دي ميونا من هغتك آمنت إيمان روڑدا منهم دي دوينا بالله پا الله باندي واليوم الآخر پوريز دي آخرت باندي. قال الله رب العزت وفرمیلو ومن هغتو کفراتو کفر کردا فأمتعه فیداب ویرکو قلیلا لگ وقت پارا ثم بیا اضطره بیا مجبورا دوی بوزو الى عذاب النار پترفتی ورد عذاب. وبئس دیر بدا المسیر زوی دی ورگرزدلو. وإذ يرفع كلثوشة ولو إبراهيم عليه الصلاة والسلام القواعد بنيادنا من البيت دي بيت الله وإسماعيل عليه الصلاة والسلام ربنا رب دمو تقبل منا قبول کی منادى عمل إنك بشكت أنت السميع العليم توردن كي أوپوهي. ربنا رب دمونگا وجعلنا وگرزي مدی پارا مسلمين ہمیشہ تابداری کون کی لکاتوتا. ربنا رب دمونگ وجعلنا وگرزي مسلمين ہمیشہ تابداری کون ولا لکاتوتا. ومن ذريتنا ودمو أولادهم أمة يوادلدا مسلمة تبدري كونكي لكاتوتا. وأرنا ويلا وخيمتا مناسكنا أحكام دي هج وتب علينا ومن بند مهربونشي إنك بشكات أنت التواب تدير تبي قبل ونكي الرحيم ورحم كونكي. ربنا رب دمونگا وبعث راولگی فيهم پدوی رسول منهم دی دوی دی جنسنا يتلو عليهم تلاوت کئی پدوی بندی آیاتک آیتون تو ويعلمهم او تعلیم ورکی دوتا الكتاب دی قرآن والحکمت او دی سنت ويزكيهم او پاکوی دوی لرا انك بشکات انت العزیز خاص غالب الحکیم او دی حکمت والی.